السلام علیکم دوستانو، امید دی چې روغ او جوړ به وئ او د صحت په جامې کې به وئ. لکه تاسو ته څرنګه پته ده چې سټوډنټ ریفیوجیز پروګرام چې دی هغه ورلډ یونیورسټي سروس آف کاناډا د طرف نه دی د هغو ریفیوجیز لپاره چې مختلف ممالک کې اوسیږي. او دا پروګرام چې دی د افغان ریفیوجیز لپاره هم دی چې کوم اوسیږي په پاکستان کې او پی او آر کارډ لري. نو د دې د اپلای طریقه به زه درته ښیم. نو دا څه شي دپاره دی؟ دا دې دپاره دی چې هغه ملګري چې پی او آر کارډ لري او 12مه پورې تعلیم کړی، نو هغوی که غواړي مطلب کاناډا ته لاړ شي، نو هغوی د دا فارم فیل کړي، بیا به د هغې نه بعد سروي کېږي. د سروي بنیاد باندې به دوی کاناډا ته سلیکټ کېږي او هلته به تعلیم کوي. نو د هغې طریقه دا ده، زه به د هغې لینک هم ډسکرپشن کې ورکړم، تاسو د لینک په ذریعې باندې هغې ته اپلای کوی شئ، او که نه تاسې به سمپل ګوګل ته لاړ شئ. دلته به تاسې ولیکئ سټوډنټ ریفیوجیز پروګرام به ولیکئ دې ځای کې. سټوډنټ ریفیوجیز پروګرام هم چې دې ځای کې ولیکو، نو تاسې به په هغې باندې کلیک وکئ او هغه ویب سایټ به تاسو ته کولاو شي. چې کله ویب سایټ درته کولاو شو، زه ورته مخکې طریقه ښیم چې هغه به تاسو څرنګه کوئ. نو تاسې دې ځای کې کتلی شئ چې په 2م نمبر باندې دلته لیکلي پوټینشل سپانسرډ سټوډنټ سیکنډ باندې، په دغه ځای باندې تاسې کلیک وکئ، دا ویب سایټ به تاسې کولاو کړئ. چې تاسې په پوټینشل سپانسرډ سټوډنټ ویب سایټ باندې کلیک کړئ، دا تاسې کتلی شئ دا موږ سره کولاو شو. تاسې به ټولو نه لاندې اخر به راشئ. چې اخر تاسې راغللی، دلته به یې تاسو ته لیکلي اول اندا څه الیجیبلیټي کرایټیریا ده، مطلب دې دپاره تاسې ضروري چې شی دي، مطلب څوک ورته اپلای کولی شي، څوک ورته اپلای نه شي کولی. هغه دلته سره ډسکس کوو. مطلب هغه کسان اول ضروري دی چې مطلب پی او آر کارډ ولري. صحیح دی. 2م نمبر 18 کلونه نیولې تر 25 کلو پورې دغه عمر وي. صحیح دی. او هغه چې دی واده یې کړی. صحیح ده. واده نه بعد چې څه انګلیش درته وایي او د 12م سرټیفیکیټ چې دی هغه ولري، او داسې څه ثبوت ولري مطلب چې دی تعلیم کوي او څه داسې مشکلات راغلي چې هغه تعلیم خپل پرېښي، نو هغه بیا ثبوت ورکړي چې دا د وجوهاتو د هغې وجې نه ما خپل تعلیم چې دی هغه پرېښی. نو دا څه مهمې خبرې دي چې هغې دپاره دا ضروري دي. او اپلای څرنګه لاندې راکوز شئ. چې لاندې راغلی، دلته تاسې کتلی شئ چې مختلف ممالک خلک دي. یوګانډا ده، مطلب او زه پاکستان لپاره اپلای کوم، او د پاکستان پی او آر کارډ مطلب پاکستان کې چې کوم ریفیوجي دي هغه به څرنګه اپلای کوي. دلته به تاسې په دې کال فار اپلیکیشن انګلیش په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. لاندې راکوز شئ، چې کله پاکستان لیکلي پاکستان نه به یې لاندې لیکلي کال فار اپلیکیشن باندې تاسې کلیک وکړئ. نو دا د فارم به موږ سره کولاو شي چې تاسې کال فار اپلیکیشن باندې کلیک وکړو، نو اپلیکیشن چې دی هغه به تاسې سره کولاو شي. نو انټرنیټ د ضعیفېدو د وجې نه لږ لوډینګ کوي، نو تاسې به انتظار ورته لږ کوئ. نو دا فارم چې دی دا د موږ سره کولاو شو. نو چې کوم الیجیبلیټي کرایټیریا ما خبره کړې هغه هم دلته تاسو ته منشن کړي چې تاسو ته کومې ما خبرې وکړلې، نو تاسې خپل هم پړاولی شئ. نو لږ به لاندې راشئ، دلته تاسې کولی شئ، زه به لږ را زوم هم کړم. نو دلته ګوره دلته لیکلي ایس آر پي اپلیکیشن فارم، په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. نو دلته تاسې کتلی شئ چې دا فارم چې دی دا موږ سره کولاو شو، چې کوم د ایس آر پي اپلیکیشن فارم په دې نوم باندې دا موږ سره کولاو شو. نو دا به تاسې فیل کوئ څرنګې. نو دا ما الریډي فیل کړی دی، زه به تاسو ته هر یو سوال ښیم، د هغې مطابق به تاسې هغه بیا مقه شانتې فیل کوئ. نو زه ځکه نه فیل کوم چې ما الریډي فیل کړی دی دا فارم، نو تاسې به د هغې مطابق دا فارم چې دی هر یو سوال به زه تاسو ته کلیر کوم، د هغې مطابق به تاسې هلته جواب لیکئ. نو لاندې به راکوز شئ تاسې.
دلته چې لاندې راکوشي تاسې دلته کتلی شئ ما خپل ایمیل ورکړی ما آلریډي دا فارم چې دی دا فل کړی دی نو دې ایمیل کې به تاسې خپل ایمیل هغه ایمیل ورکړئ چې کوم تاسې استعمالوئ ځکه چې بیا کوم معلومات یې هغه تاسو ته په دې ایمیل باندې راځي چې کله ایمیل دلته ورکړو نو تاسې په دې نیکسټ بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ او بل پیج ته به لاړ شئ. چې کله تاسې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته لیکلي سیکشن 1 جنرال انفارمیشن تاسې دلته کتلی شئ دا ګوره دلته لیکلي جنرال انفارمیشن کې ټول نه اول دلته لیکلي وټ از یور فل نیم نو دلته به تاسې خپل فل نیم ورکړئ لکه ما چې څرنګه لیکلی بیا لاندې دویم کوېشن کې تاسې دلته کتلی شئ دلته لیکلي وټ از یور ډیټ اف برث مطلب ستا تاریخ پیدایش چې شی دی هغه به تاسې دلته سلیکټ کوئ ورکړئ. بیا لږ لاندې راکوزیږو بل کوېشن موږ نه دا کوي چې what is your سوري زه دا چې کوم خطونه پاسه نو چې تاسې کله خپل ډیټ اف برث ورکړه هغې نه بعد بلته تاسې نه پوښتنه کوي وټ از یور جینډر یعنې ستا چې کوم جنس دی هغه کوم دی ته نر یا ښځی نو که څوک میل په میل باندې کلیک وکړي او فیمیل په فیمیل باندې کوم چې سره دلته کړي نو دې کوېشن کې تاسې کوي وټ از یور نیشنلټي مطلب کنټري اف اوریجن مطلب ستا نیشنلټي چې د افغانستان سومالیا نه یوګانډا نه نو د کوم که نه مطلب زه ما خپل ورکړل ته افغاني ما ورکړی تاسې به هم افغاني ورته ولیکئ. لاندې لیکلي دي په دې بل کوېشن کې وټ سټي اور ویلیج ویر یو بورن مطلب په کوم ځای کې پیدا شوی تاسې به هغه ښار او هغه ورته دلته کې ولیکئ لکه ما چې خپل څرنګه ورته لیکلی. نو دې ځای کې په دې سوال کې تاسې نه پوښتنه کوي چې وټ از یور کرنټ میریټل سټیټس مطلب تا واده کړی نه دی کړی نو مطلب دلته ما خپل باندې سلیکټ کړی سنګل تاسې به هم په سنګل باندې کلیک کړئ. لاندې کوېشن کې تاسې نه پوښتنه کوي ډو یو هیو اني چلډرن وایي ستا مطلب بچیان شته نو تاسې په نو باندې کلیک وکړئ. لاندې بل کوېشن درنه غواړي تاسې د خپل موبایل نمبر چې دی هغه نو موبایل نمبر به ورته ورکړئ نو موبایل نمبر چې کله ورکړئ ورته دغه کوېشن کې تاسې کتلی شئ چې دلته تاسې پلیز پرووایډ ا ټلیفون نمبر نو تاسې به خپل ټلیفون نمبر ورکړئ. په دې لاندې کوېشن کې درنه کوي ډو یو کرنټلی ان پاکستان مطلب چې پاکستان کې فلحال اوسېږي که څوک اوسېږي یس باندې کلیک وکړي او څوک نه اوسېږي هغه په نو باندې دلته کلیک وکړي. لاندې لسم کوېشن ته موږ راځو دلته لیکلي دي هاو مینی ایئر هیو یو لایف ان پاکستان مطلب څومره وخت چې ته په پاکستان اوسېږي څوک یو کال یا دوه کال یا درې کال هغه د هغې په دې ځای کې کلیک وکړي. نو لاندې راکوشي او آخري سوال ته به راشي دلته لیکلي دي لسم سوال پلیز انډیکیټ ویر یو آر کرنټلی لیوینګ ان پاکستان مطلب ته هغه وکړه چې ته په پاکستان کې کوم ځای اوسېږي که چېرته په ریفیوجي سکیم کې اوسېږي یا د کیمپ نه بهر اوسېږي نو تاسې په دې دواړو کې په یو باندې کلیک کړئ. لاندې کوېشن چې کوم دی ان وټ سټي ټاون مطلب تاسې چې کوم یو کوم سټي په کوم ځای کې ستاسې هغه کیمپ چې دی نو مطلب تاسې چې کوم ځای کې یاستئ هغه سټي به ورته دغه ځای کې منشن کړئ او نیکسټ باندې وکلیک وکړئ تاسې. نو دلته سیکشن 2 کې تاسې نه د ستاسې تعلیم په باره کې پوښتنه کوي. نو اول کوېشن چې دی اف سلیکټډ ان وچ لینګویج ووډ یو پریفر ټو سټډي مطلب که ته چېرته سلیکټ شوې په کم انګلیش سوري زبان کې به ته غواړې چې هلته تعلیم وکړې انګلیش کې فرینچ کې یا لاندې دا بل سوال درنه کړی نو په انګلیش باندې او چې کوم کې تاسې کمفرټیبل په هغه باندې تاسې کلیک وکړئ. بل کوېشن کې یو کمپلیټ سیکنډري سکول وایي مطلب سیکنډري سکول کمپلیټ کړی نو که چا کړی یعنې لسم فارغ شوی نو یس باندې به کلیک او که نه یې کړی نو په نو باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته وایي دریم سوال کې ډو یو هیو اوریجنل سرټیفیکیټ سیکنډري سکول ډپلوما اور سرټیفیکیټ مطلب که تا دولسم فارغ شوی نو تا سره د خپل دولسم سرټیفیکیټ شته او که نو دلته یس او نو به جواب ورکړي چې تا سره یس او که تا سره هغه په نو باندې کلیک. اوس دلته دې کوېشن څلورم کوېشن کې تاسې نه پوښتنه کوي چې پلیز اټیچ سکین کاپي اف یور اوریجنل تاسې چې کوم اوریجنل سرټیفیکیټ د دولسم هغه باندې کلیک کړئ او چې کوم فولډر کې تاسې خپل هغه فایل چې دی هلته تاسې ورته ایډ کړئ لکه ما چې څرنګه اپلوډ کړی. دلته وایي ویچ کنټري ایشو یو سیکنډري سکول سرټیفیکیټ مطلب تاسې کوم ملک نه تاسې دا سرټیفیکیټ اخیستی نو چې په کوم ملک نه مو اخیستی په هغې باندې به تاسې دلته کلیک وکړئ.
لاندې به راکوشئ تاسې دلته لیکلي وټ از یور فاینل ایوریج ګریډ فور سیکنډري سکول یعنی ستا څومره فیصدي ده په هغې شهادتنامې یا سرټیفیکیټ کې نو هغه به دې ځای کې تاسې ورته منشن کوئ لکه ما چې خپله دلته لیکلي تاسې دلته کتلی شئ نو شپږم کوېشن کې تاسې نه پوښتنه کوي چې if you took a specific course in English what was your final grade for English مطلب که تا چیرته د انګلیش کوم یو کورس کړی نو هغې دپاره ستا څومره هغې کې کم ګریډ دی اخیستی یعنې فیصدي هغه به د انګلیش کورس که تاسې کوم ځای کې کړی اکیډمي کې کړی هغه به تاسې دلته منشن کوئ نو لاندې به راکوشئ بیا درنه دا کوېشن کې if you took an internationally recognized language test that is IELTS please attach a scanned copy of the result مطلب که تا چېرته انټرنیشنل لینګویج یا IELTS لینګویج کړی یا کورس دی کړی هغوی نه نو تاسې به د هغې چې کوم هغه دی سکین کاپي ده اف د ریزلټ هغه دې ځای کې ایډ کړئ او که چا سره نه څه مشکل نشته همداسې یې پرېږدئ بیا لاندې کوېشن کې have you study at the post secondary level either in university or college مطلب آیا تاسو په سیکنډري لیول یا یونیورسټي کې او کالج کې تاسو سبق ویلی دی که چا ویلي په یس باندې کلیک وکړئ او که چا نه ویلي په دې نو آپشن باندې تاسو آپشن یې درکړي په دې باندې به کلیک وکړئ اوس دلته وایي اتم کوېشن کې if you answered yes the previous question please provide detail about your post secondary education مطلب که تا چېرته سیکنډري ایجوکیشن یونیورسټي یا کالج ویلی نو پلیز مهرباني وکړئ په دې ځای کې تاسې څه شی وکړئ خپل ډیټیل ولیکئ چې مطلب تاسې کوم سکول کې ویلی په کوم ځای کې مو ویلی دی د هغې بارې کې به تاسې په دې ځای کې ډیټیل ورکئ په نهم کوېشن کې تاسې نه دا کوېشن کوي چې if you have had a stop taking a post secondary courses please explain why مطلب که تا چې چېرته دا کم تعلیم چې و یونیورسټۍ لیول باندې یا پوهنتون لیول باندې که تا تعلیم سټاپ کړی پرېښی دی نو کم څه وجې نه دي پرېښودی څه مشکلات و چې د هغې د وجې نه تا خپل تعلیم چې دی هغه پرېښوده نو هغه به تاسې په دې ځای کې ورته منشن کوي په دې ایریا کې چې کم نهم سوال دی په دې کې به ورته منشن کوي چې د دې وجې نه وجوهات دا و چې موږ خپل تعلیم چې دی هغه پرېښوده آخري کوېشن کې لسم کوېشن دی what academic program are you interested in studying مطلب دې ځای کې به تاسې هغه پروګرامونه ورته منشن کوي چې تاسې غواړئ په مطلب هغې ځای ته سلیکټ شئ او تاسې هغې فیلډ ته هلته وایي مطلب که څوک MBBS کمپیوټر ساینس سافټویر انجینیرینګ الکټریکل انجینیرینګ نو چې کوم فیلډ هم تاسې غواړئ هغه دلته ټول ورته منشن کوي او په دې نیکسټ باندې به کلیک کوئ بل پیج ته ولاړ شئ نو چې تاسې دې بل پیج ته راغلی په دې کې به تاسې نه دریم سیکشن دا دی چې ستاسې کم ریفیوجي سټیټس دی یعنی ستاسې چې کم مهاجرت بارې کې سوالونه یې هغه به تاسې نه کېږي اول نمبر سوال دی وټ از یور کرنټ ریفیوجي سټیټس مطلب تاسې سره د ریفیوجي چې کم هغه دی تاسې سره څه ثبوت دی پیوار کارډ دی در سره یا تاسې سره داسې ټیمپرري ویزا ده مطلب لږ وخت دپاره چې کوم ویزا یې هغه ده او یا داسې تاسې پرسن اف کنسرن چې تاسې مطلب UNHCR سره په څه اړیکې باندې رجسټر یاستئ نو هغې کې مطلب کارډ در سره په اولني به وکړئ که ویزا در سره په دوم به سلیکټ وکړئ او که نور څه هغې په دې باندې به تاسې سلیکټ وکړئ نو دویم سوال کې تاسې نه غواړي که مطلب تاسې سره چېرته یا پیوار کارډ یا داسې ویزا نو د هغې به تاسې څه شی وکړئ که کارډ در سره مخکینی او وروستنی سایډ نه به تصویر وباسئ سکین هغه په دې 8 فایل باندې به تاسې کلیک کوئ او دې ځای کې به تصویر ورته اپلوډ کوئ دریم سوال دا دی چې have you or your family been referred for resettlement to Canada مطلب ته یا ستا فیملي کله د هغه د کاناډا ته د مهاجرت د وجې نه هلته تللې ده مطلب هغوی هلته وخت تېر کړی دی او که نه که مطلب تاسې څوک ته یا ته ستا فیملي هلته تللي نو یس یا نو باندې به ورته کلیک وکړئ څلورم سوال دا درنه کوي که چېرته if you answered yes to the previous question what was the country and what was the result مطلب که ته چېرته کاناډا یا داسې بل ملک ته تللی مهاجر شوی نو د هغې کنټري حالات څرنګه یو او تاسې مطلب هلته سیټسفای وئ مطمئن وئ څه مشکلات وو نو هغه پلیز دلته تاسې انسر ورکړئ ورته منشن کړئ چې دا د حالات او دا د مشکلاتو موږ ته او که نه وئ لاړ نو تاسې ورته ولیکئ چې نو نو چې تاسې کله په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسې راشئ د بل سیکشن ته دلته وایي پرسنل هسټري مطلب ستا هسټري بارے کې درنه معلومات کوي
دلته وی why do you leave your country of origin مطلب تا خپل ملک ولې پرېښود، څه وجه وه چې ته مطلب مهاجر شوې یو بل وطن ته، یا پاکستان یا یوګانډا د چې کوم ممالک کې ته مهاجر یې، نو هغې ته ولې په څه وجه باندې ته مجبور شوې چې ته هلته لاړې. نو دلته به تاسې هغه وجه ورته ولیکئ چې مطلب موږ د دې وجې نه موږ مهاجر شو بل وطن ته لاړو. هغه ملګري چې په انګلیش کې ضعیفه دي نو هغه داسې کولی شي چې ګوګل ته دې لاړ شي، هلته ګوګل ټرانسلیټ دې ولیکي، ګوګل ټرانسلیټ کې پښتو کې دې ولیکي، هغه د انګلیش ته کنورټ کړي او بیا دې دلته پیسټ کړي. نو هغوی ته دا طریقه زه ورکوم چې مطلب تاسې داسې هم کولی شئ. نو په دې بل کوېسچن کې تاسې نه کوي چې تاسې په کم تاریخ باندې مهاجر شوي یاستئ خپل وطن نه او پاکستان کې اوسېږي، په کم تاریخ باندې هلته راغلي یاستئ، هغه تاریخ به ورته منشن کړي چې په دې تاریخ کې مطلب چاته پراپر تاریخ نه معلوم نو هغه کولی شي چې سیمپل هغه د کال ورته منشن کړي او تاریخ هم داسې ورکړي. نو آخري کوېسچن کې دا پوښتنه کوي آر یو ایبل ټو ریټرن یور هوم مطلب ته د دې قابل یې چې اوس خپل وطن ته واپس لاړ شي. نو که مطلب یې نو ته به ورته هماغه ریزن ولیکې او که نه نو هغه وجه به ورته ولیکې چې زه نه یم، نو دا د وجوهات دي ځکه حالات صحیح نه دي یا هغه خبرې چې ستا هغه کي ته بیا خپله ورته منشن کړې او نیکسټ باندې به کلیک کړې. نو د فارم په دې آخري پیج باندې به تاسې نه فاینل کوېسچن دا کېږي سیکشن 5 کې is there any you like to add to your مطلب که تاسې خپل وروسته چې دا کوم ډاکومنټ تاسې فل کړی دی دې ته تاسې چې ایډ کول غواړئ یا نه، نو تاسې که مطلب ایډ کول غواړئ یس به ورته ولیکئ او که نه غواړئ نو نو به ورته ولیکئ او دا به لاندې به بیا بل کوېسچن ته تاسې راکوز شئ. د بل کوېسچن کې تاسې نه دا پوښتنه کوي ډیکلیریشن آی کلیریفایډ اټ مای ریسپونډ ټو د پریویس کوېسچن آر ټرو مطلب چې دا کومې وروسته ما خبرې وکړلې نو دا مکمل زه یو هغه ورکوم چې دا مکمل خبرې چې شي دا رښتیا دي او مکمل دي، نو په دې باندې هېڅ داسې دروغ یا هغه خبره نشته. نو په یس باندې به تاسې کلیک وکړئ چې هو دا خبرې ما کړې دي. بیا به لاندې د بل کوېسچن ته راکوز شئ. تاسې نه پوښتنه کوي ډیکلیریشن کوېسچن نمبر 3 مطلب چې دا کم ورلډ یونیورسټي سروس اف کاناډا ټو شیر مای پرسنل مطلب چې ما چې کم معلومات چې دا فارم کې دلته ورکړي دي نو زه دې باندې هغه یم چې دا ورلډ یونیورسټي سروس اف کاناډا چې دی دا یونیسیار سره شریک دی ځکه چې دوی به ستاسې ویریفیکیشن کوي چې آیا دا رښتیا مهاجر دی یا نه دی، او ایجوکیشنل اټارټیز یا داسې نورې ادارې چې د هغوی سره به ستاسې ډاکومنټ چې دي هغه شیر کېږي نو تاسې په دې باندې مطلب هغه یاستئ راضي یاستئ نو تاسې به ورته په یس کلیک وکړئ چې هو د دې شیر کېږي ځکه دا ستاسې ډاکومنټ چې دي دا به چیک کېږي هغې نه بعد ستاسې سلیکشن کېږي. آخري کوېسچن اندر نه دا کوي ډیکلیریشن آی کنسسټ فور ورلډ یونیورسټي سروس کاناډا ټو ویریفای مای پوسټ سیکنډري ایجوکیشن هسټري ود اکیډمیک انسټیټیوشن او سکالرشپ پروګرام مطلب زه دا هغه ورکوم چې کوم ورلډ یونیورسټي پروګرام چې زما ډاکومنټ چې دي هغه ویریفای کړي او چې کوم سکالرشپ دی هغې دپاره ما چې د کوم د اسناد دي د ویریفیکیشن وکړي. نو دلته تاسې په یس باندې کلیک کوئ چې هو زما چې کوم اسناد دي هغې ویریفیکیشن دي وشي او دلته آخري کې تاسې دلته کتلی شئ چې تاسې د سبمیټ نشانه درکوي، تاسې په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې کتلی شئ سبمیټ نشان درکوي، تاسې په سبمیټ باندې کلیک کوئ او ستاسې فارم چې دی دا به هغوی سره سبمیټ شي. نو ځکه زه کلیک نه کوم، ما آلریډي جمع کړی دا فارم چې ما دپاره څه مشکل جوړ نه شي، په دې وجه زه چې دی سبمیټ نشم کولی. نو چې سبمیټ شي تاسې سره به د هغوی طرف نه ریسپونس راشي. نو انشاءالله داسې چې کوم نورې ویډیوګانې هغه موږ خپل یوټیوب جوړو چې کوم د افغان ریلیټډ سکالرشپ ریلیټډ یا داسې نور مسایل افغان ریفیوجیز په باره کې نو هغه موږ جوړو او خپل یوټیوب چینل باندې چې دی هغه موږ اپلوډ کوو. نو تاسې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله چې داسې څه سکالرشپ راځي یا داسې نور څه موقع راځي نو هغه به موږ ویډیوګانې جوړو او تاسو سره به شیر کوو. نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو ته هم اسانتیا وي. ډېره مننه، خوشحاله او اباد اوسئ.